د ډنډ غاړې ته راغلي یو او نن غواړو چې د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره په ډنډ غاړه کې څه کیسې دي او د دې ترڅنګ دغه نرخونه په کوم اوج کې دي. 2.5 افغانۍ دا تمامېږي چې د بل هېواد نه راځي او خپل هېواد نه چې کله خپل اچار جوړو هغه 20 افغانۍ تمامېږي. نن د اسلامي امارت د مشرانو له لوري دا ځای داسې پاک شوی دی چې په ازاده توګه موږ او تاسې پکې مزل کولی شو. دا خو ښکته پورته ځي راځي خو نن چې ریټ دی دا 580 روپۍ وایي 580 افغانۍ. نو طبعا جنسونه د نورو هیوادونو په نسبت لږ ذره جګ دي دلته او وجه هم همدا ده چې موږ خپل څه نه لرو لکه ارتزاقي مواد ونیسئ او که ساختماني مواد ونیسئ که نه کیدای شي دغه صرف دوکان یو شاته ګودامونه نور لري چې یو څو د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي چې روژه مبارکه راورسېږي. د زړه خبره دې راته وکړه کله چې نرخ پورته شي خوشحاله یې که راښکته شي بس دغه درې واړه سره جوړوي مرچک خبرو دا معلومیږي چې دا څه چې موږ ووینو دا د افغانستان تولید دی. خپل افغانستان تولید دی ماشاءالله. دا څه اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې که غواړئ چې له هېواده بهر خپلو دوستانو ملګرو ته او یا هم خپلوانو ته د اختر تحفې واستوئ او یا هم جامې واستوئ نو تر ټولو ښه ادرس یې ایکسپو یو پی ایس دی. تاسې پر موږ باور وکړئ موږ به ستاسې اموال د نړۍ هر ګوټ ته پر ټاکلي وخت ورسوو. په ایکسپو یو پی ایس کې زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. روژې مبارکې میاشتې ته د ګوتو په شمېر څو ورځې پاتې دي او د اسلامي امارت له لوري دغه د ښار کوڅې داسې پاکې شوي چې مه کوئ پوښتنه. تاسې دا وګورئ څومره ښایسته ماحول یې ورته جوړ کړی او څومره ښایسته یې راپاکې کړي د دې لپاره چې زموږ او ستاسې د ولسونو دغه تګ راتګ اسانه شي هیڅ مشکلات ورته نه وي. درنو ملګرو نن موږ راغلي یو چې د جلال آباد ښار اړوند د اوسني بازار احوال له تاسې سره شریک کړو. راسره پاتې شئ مخکې ورځو او له هیوادوالو سره خبرې اترې هم کوو ټوکې ټکالې هم کوو او د روژې لپاره کمې تیاریانې چې زموږ هیوادوالو نیولې دي هغه راخلو تر تاسې رسوو. وبه ګورو چې په ننني بازار کې د توکو قیمتونه لوړ شوي دي که ښکته شوي دي سره له دې چې ډالر هم راښکته شوی دی. راځئ مخکې ورځو او دغه بازار در باندې ګورم. هو دا چې اختر نږدې دی او که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد واستوئ نو تر ټولو باوري ادرس ایکسپو یو پی ایس دی. راځئ د ایکسپو یو پی ایس سره مزل پیل کړئ خپل اسناد او اجناس د نړۍ هر ګوټ ته له افغانستانه وغواړئ نو په لاندې نمبر سره اړیکه ونیسئ. راځئ مخکې له دې چې دا خبرونه پیل شي یو څو ښایسته نظارې در باندې کومه. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی. دا د ډنډ غاړه ده او یو وخت کې به په دغه ځای باندې پیدل مزل بیخي نه کېده دومره به بند و چې یو قدم د ایښودلو ځای به نه و. نن د اسلامي امارت د مشرانو له لوري دا ځای داسې پاک شوی دی چې په ازاده توګه موږ او تاسې پکې مزل کولی شو. که څه هم زموږ د هېوادوالو لپاره به یو څه ستونزمن وي دغه کاروبار به یو څه ټکنی شي خو د ټول ولس لپاره په ګټه دی. هغه دا دی چې دلته اوس په ازاده توګه تګ و راتګ پکې کېږي. تاسې دا وګورئ منظر وګورئ ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی او د ډنډ غاړې ته راغلي یو او نن غواړو چې د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره په ډنډ غاړه کې څه کیسې دي او د دې ترڅنګ دغه نرخونه په کوم اوج کې دي. راځئ د دوکاندارانو سره او همدارنګه د هېوادوالو سره خبرې اترې کوو. دغه یو هټیوال ځوان دلته ناست دی دلته ورځو خبرې کوو بېرته تاسو ته راګرځو. راځئ. السلام علیکم. اجازه خو به وي؟ السلام علیکم. خاص وبخیر وخت مې درنه ونیو. کوم خبره نشته. الله دې ونازه. نوم مبارک دی. زما نوم امید دی. امید. او د کوم ځای؟ زه د همدې ننګرهار یم د بېسوده ولسوالۍ. بېسوده ولسوالۍ د بېسوده شوله خو به دې هم راوړي نو بیا شته بېسوده هم شته لغمانۍ هم شته. کومه یوه ښه ده؟
دواړه ښې دي. نه د لغمان خو زه یم د بېسودو ته یې که نه اوس د کم ځای شولخه ده د لغمان که د بېسودو دواړه ښه خلک دي، ښه خلک هم دي او ښه شوله هم دي. ښه شوله هم دي که نه ښه ورېږي. ځکه زمونږ په خاوره باندې شوې ده او دا دومره زرخیزه خاوره ده که د افغانستان په هر ګوټ کې یو څه وشي ډېر خوندور وي. بله همداسې دی بالکل. ډیره مننه. روژه مبارکه میاشت راغله او ډیره هیوادوال په دې ایره کې دي چې بیا به نرخونه لوړیږي. اول خو دا راته ووایه چې دغه نرخونو کې فرق راغلی که نه کم شوي زیات شوي دي د یو هفته کې؟ ډېره مننه کور ودان ښه پوښتنه تاسې وکړه. دا پوښتنه هر وخت مطرح کېږي. داسې ده تا ته بهتره معلومه ده دغه زمونږ افغانستان کوم هېواد چې دی دا مونږ او تاسې دلته مصرفونکي هېواد یو یعنې صادرونکي نه یو واردونکي یو که نه. نو طبعا جنسونه د نورو هېوادونو په نسبت لږ ذره جګ دي دلته او وجه هم همدا ده چې مونږ خپل څه نه لرو لکه که ارتزاقي مواد ونیسئ او که ساختماني مواد ونیسئ که نه. یوازینی لامل یې همدا دی چې مونږ مصرفونکي یو یعنې تر اوسه پورې په ځان بسیا نه یو. خو که په تېره کې وګورې اوس وخت کې الحمدلله دا چې د نور ځایونو نه مالونه راځي بیا هم نرخونه انشاءالله مخ په کنټرول دي. ډیره مننه. یوه پوښتنه چې زما ذهن ته راځي د اسلامي امارت د مشرانو یا هم د ښاروالۍ له لوري تاسو ته څوک راځي دغه د کنټرول د خاطره چې تاسو ته ووایي چې نرخونه مو کم دي راته یې وښیئ یا دا او یا هغه څوک راځي؟ بله بله وخت په وخت راځي مونږ ته نرخنامې راوړي هغوی دلته مسؤلین راځي څاري د بازار ارزیي پوښتنه کوي. ډیره مننه. اوس د چایو نرخ ته راځو. ښه چای کیلو په څو دی او کم یو دی؟ دلته مختلف چایونه دي زیره معده چایونه مشتلواړ چایونه مدینه چایونه دومره سره فرق نه کوي فقط ښه و خراب شته که نه 5 ګوتې برابرې نه دي. ښه چای په 280 روپۍ کیلو ده. 280 افغانۍ. دا زیره چای که نه؟ نه زیره چای په 180 روپۍ ده. 180 افغانۍ ده. ښه او لوبیا من په څو دی؟ لوبیا من 610 روپۍ ده. ښه تاجکۍ لوبیا. تاجکۍ لوبیا وطنۍ بیا ارزانه ده 4.5 او مټر دال؟ هغه خو د نخودو دال دی مټر دال من 280 روپۍ دي او د نخودو چې دي 1500 دي. 1500 افغانۍ دي. او بورې من 340 تقریبا چې نرخونه زه فکر کوم چې یو څه کته شوي دي ځکه یو هفته مخکې ما سودا کړې وه یو څه قیمته و هغه وخت کې په 950 روپۍ لوبیا مې فکر کوم اخیستې وه په 380 افغانۍ باندې بوره مې فکر کوم اخیستې وه او چې دی چې خو 340 راکوي که په 100 کیلو راکړې وه نه مې یادېږي. نو هدف مې د خبرې نه دا دی چې د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره دغه نرخونه یو څه راکم شوي دي. ډېر ښه شوي دي او مهمه دا ده چې نرخونه به نور هم ښه شي که دا عموما په ګمرکاتو کې ټکسونه لږ د تجارانو باندې کم شي انشاءالله دې سره به نرخ نور هم کنټرول شي او غوړي مو فعلا راولیدلي فقط دغه سیزني شیان لږ راجګ دي چې دا د نورو هېوادونو راځي لکه نیشنل اچار شو مرباګانې شو د ایران نه راځي که نه دغه لږ 11 روپۍ جګ دي نور شیان کنټرول دي ضروري شیان چې کوم دي اولیا هغه ټول په کنټرول دي. فکر کوئ چې که چېرته په افغانستان کې دغه شیان جوړ شي او یا هم اوس موږ لرو تولیدات هم د اچارو لرو همدې خپرونه کې ځوان سره غږېدلی یم هغه وایي چې موږ ډېر ښه اچار لرو خپل یې راته وښودل هغه مثالونه راته وښودل نو که څه هم وایي اوس کم دي زیات به شي هغه یو مثال ورکړو چې 1 کیلو موږ په 250 افغانۍ باندې پاکستاني اچار اخلو خو په هېواد کې چې جوړېږي دا په 50 افغانۍ باندې جوړېږي نو فکر کوئ چې دغه نرخونه به یو څه کنټرول شي ورسره که چېرته د هېواد تولید ولرو؟ ولې نه یو خو دا زموږ تجارانو نه هیله همدا ده چې دلته سرمایه ګزاري وکړي انشاءالله چې امنیت خو تاسو ته ټول په بهتره معلومه ده چې امنیت هم دی که دغه سرمایه ګزاري وشي دې کې دوه ګټې دي یو ګټه دا ده چې په ځان به بسیا شو دویمه ګټه دا ده چې موږ او تاسو باندې به بیروني ټکسونه کم شي یو مال باندې چې ټکس کم شي طبعا ارزانه تمامیږي ارزانه پریوځي الحمدلله اوس خو ډېر شیان دلته کېږي انشاءالله چې مخ په بهبود روان یو له خیره سره. ډېره زیاته مننه کور دې ودان. یوه خبره ډېره مهمه وکړله چې د خپل هېواد تولید چې کله مو لرو هېواد به مو ورځ تر بلې په ترقۍ روان وي او دوه ګټې به عمده زموږ لپاره وي هغه یو دا وي چې هېواد مو په ترقۍ روان وي بل به د هېوادوالو لپاره کار زمینه برابروي که دغه کې 15 افغانۍ ته وګټې خو زما افغان ورور به یې وګټي هغه افغان ورور به یې بېرته په کور ولګوي بل افغان ته به ورسېږي خو که چېرته همدغه 15 افغانۍ موږ ګاونډي هېواد ته ورکو نو هغه 15 افغانۍ زموږ له لاسه ووتلې نو ډېره ښه خبره دې وکړله رب دې تا به عزته لري. یو پیغام هغو ځوانانو ته ورکړه چې وایي په دننه هېواد کې کار نشته دی او دې ته زړه ښه کوي چې له دې ځینه په دې خطرناکو لارو باندې اروپا ته زړه ښه کړي چې هلته لاړ شي هغو ځوانانو ته پیغام څه دی؟ ولا زه چې ګورم اکثره هېوادونو کې زه خپله ګرځېدلی یم که نه کله چې مونږ ته خلکو پیسې راوړي مونږ پیسهدار یو چې رانیوړي غریب شوي یو
مهمه خبره همدا دغه د لارو خطر خبره تاسو خپله وکړله چې ایران کې څومره ځوانان تلف شو شته ولې نشته په هر شي کې چې تاسو غواړئ سرمایه ګزاري وکوئ د صفر نه شروع کړئ ښه کارونه دي دلته خیر ده که تاسو ذهن ته څه نه راځي داسې یو سړي سره کښېنئ چې هغه تاسو ته یوه لاره وښیي نو د خپل هېواده مه وځئ دا ښه وطن دی ښه خاوره ده الحمدلله امنیت هم پکې ده زما ځوانانو ته پیغام همدا دی که تاسو یو ډېر د کوچنۍ صفر نه شروع کړئ انشاءالله یو څه موده پس به تاسو ډېر لوړ استئ ډېره زیاته ډېره مننه رب دې عزت لره ژوندی اوسې کور دې ودان په خوږو خبرو دې ډېر زیات خوشحاله شوم الله تعالی دې تا غوندې ځوانان په دغه ټولنه کې لا زیات کړي ډېره زیاته مننه درنو ملګرو ځوان یوه خبره وکړله هغه دا وه چې دی وایي چې پردي وطن ته زړه مخه کوئ په خپل وطن کې پاتې شئ د صفر نه شروع کړئ رزق رسونکی یو الله تعالی دی شاید چې د دې دکان چې نن په دغه اوج کې دا یو وخت کې ډېر کوچنی دکان وي یو څو بورې بل دی ایښی وی نن غاټ دکان خاوند دی او کیدای شي دغه صرف دکان یو شاته ګودامونه نور لري خو صفر نه شروع کېږي هر عادت ته وګوره د صفر نه شروع کېږي په میلیونونو باندې اوړي نو دغسې موږ او تاسې کاروبار ولې د صفر نه شروع نه کړو ډېره مننه کور دې ودان الله دې آباد او سلامت لره راځئ جلال آباد در باندې ګورم بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی دا د جلال آباد ښار دی لکه څرنګه چې په پیل کې ما یادونه وکړله چې یو څو د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي چې روژه مبارکه راورسېږي دا چې اکثره هیوادوال زموږ له دې نه سر ټکوي چې کله روژه راورسېږي نو نرخونه لوړېږي خو برعکس بیا دوکانداران وایي چې نه نرخونه په خپل ځای پاتې دي او هیڅ شی هم قیمته شوی نه دی راځئ یو هټیوال سره غږیږو د هغه سره خبرې اترې کوو او د ننني وخت هغه نرخونه راخلو او د هیوادوالو هغه خوښه راخلو چې په دې وخت کې شی ډېر خوښوي السلام علیکم روښۍ جوړې تکړی نوم مبارک دی نوم مبارک وسیع الرحمن مسیح الرحمن وسیع الرحمن وسیع الرحمن د کوم ځای زه د کونړ یم د کونړ ماشاءالله د ښایسته ولایت دی د سید جمال الدین افغان د ټاټوبي کونړ کې د کوم ځای کونړ کې د خاص کونړ ولسوالۍ یم خاص کونړ ولسوالۍ هلته خو به کرکټ هم ښه کېږي نن سبا او نن سبا بس کونړ خو ډېر د نندارې ځای دی کرکټ هم کېږي ډېر تمرینات نور هم کېږي بالکل موږ هغه تېره ورځ ورغلي وو کونړ هفته کې چې یو ځل ورنشم زما بیخي ساعت نه تېرېږي ډېر مې خوښ دی کونړ او کونړ خلک درانه دي میلمه پاله دي میلمه دوسته دي په دې مې ډېر خوښېږي او ډېر راباندې ګران دي الله دې ونازو څنګه دی کار روزګار څنګه دی ژوند څنګه الحمدلله شکر دی الحمدلله بیخي ښه دی ګورې بازار کې بیروبار بیخي زیات دی روژې مخه ده مبارکه میاشت ده کارونه ډېر ښه روان دي انشاءالله ډېره مننه دغه غوړو بشکه چې ستا مخ ته ایښې ده دا افتاپرس والا ورته وایي که کوم یې ورته وایي د دې قیمت څو دی روسي غوړي دي د دې نن سبا ریټ چې دی دا خو ښکته پورته ځي راځي خو نن چې ریټ دی دا 580 روپۍ باندې 580 افغانۍ او دا بشکه او دا چې دا 1120 افغانۍ 1120 افغانۍ یو څه موده وړاندې دا 1180 ته ختلې نه وه 1180 1400 پورې وه ریټونه ورځ په ورځ مخ ښکته را روان دي ښکته را روان دي ځینې هېوادوال وایي چې کله روژه راورسېږي دوکانداران یو څه ریټونه جګوي دا ریټونه رښتیا هم د دې ودا ده سمه ده که نه نه دا خو بیخي غلطه خبره ده ځکه چې بعضې نړیوال تجارتونه دي په نړۍ کې یو شی قیمته کېږي نن سبا په ټوله نړۍ کې تغیرات راغلي دي بعض جنسونه ګران شوي دي هغه بېله خبره کوم چې زموږ د خپل وطن تولیدات دي کوم چې زموږ وس کېږي او زموږ دغه کېږي موږ خپله د ټولو مشتریانو سره ګزاره کوو دا غلطه خبره ده او ریټونه څنګه راغورځېږي هماغه شی په هماغه ورځ باندې بل دا خو بیا د ښار زړه دی دا د ښار زړه دی دلته چې ریټ 10 روپۍ راکته کېږي 10 روپۍ 20 روپۍ د ورځې روزانه بس څه چې د بازار نرخ هغه شانتې نرخ بالکل کله ښاروالۍ والا راځي چې ستاسې نرخنامې وګوري چې تاسې نرخنامه راکړئ په کوم نرخنامې خرڅوئ او چال چلن مو څنګه دی ښاروالۍ والا پوښتنه ستاسې نه کوي او روزانه راځي هر روزانه شي یو ورځ بعد راځي ګوري نرخونه ګوري مکمل د ټول بازار چک کوي او اوس خو تاسو سره وړم نشته دی خو دا د وړو نرخ به راته ویلی وړو به نن سبا په څو وي 1500 شاوخوا وي وړو چې دي 1520 افغانۍ باندې 1520 افغانۍ او چای ښه چای کوم یو دی تاسو سره اوس دیو کې چایونه خو مختلف دي مدینه چای هر یو ځان ځانګړتیاوې لري که نه او المدینه چای دی دغه
4,500 3,500 300 مختلف چایان دا 4,500 چې دی ویلي دا د مدینه چای دی تر واخله دا څنګه دی کارت هم پکې شته دی یو کاټم ښه ته یو کارت والا موږ ته راوښیه درنو ملګرو که چای غواړئ یو ښه چای غواړئ نو راشئ بیا ویې ګورئ ښه چای هم دی خاص کونړ چای فروشي بالکل خوندور او ذایقه‌دار چای دی ذایقه‌دار چای دی او د دې میدګي د سره شته او د دې مېدګي هم شته دی میدګي کومه ده مېدګي ګودام کې ده ګودام کې هغه کیلو په څو ده هغه 200 روپے کیلو 200 افغانۍ کیلو او بوره من په څو دی ګوره من 340 افغانۍ 340 افغانۍ نو نرخونه خو په هماغه خپل ځای پاتې دي نه پورته شوي دي نه کم شوي دي مخکې د بورې نه چې 380 افغانۍ ښه 60 افغانۍ کته شوي 60 افغانۍ هغه کې تغییر راغلی دی خدای مهربانه دی ریټونه به نور هم راغورځېږي ځکه چې دا یو هفته څونه چې ورځ نږدې کېږي روژې دا ریټونه ښکته را روان دي بالکل د زړه خبره دې راته وکړه کله چې نرخ پورته شي خوشحاله یې که راکښته شي خوشحاله یاره چې نرخ راښکته شي ډېر زیات خوشحاله په دې معنی چې زموږ مشتریان نور زیاتېږي او زړور کېږي بازار ته راځي سوداګانې زیاتې کوي او موږ د ګاګ نه په دغه باندې ډېر د خېږو چې نرخونه چې ارزانه شي ګاګ به دومره نه خوشحالېږي او زموږ روزانه د ګاګ سره کار د مشتریانو سره کار دا ډالر کته پورته کېږي اوس ډالر تقریبا 3 ته راکښته شوی دی وړه هماغه 1500 کې د دې په توپیر باندې پوهېږي چې ولې داسې کېږي ولې دا ډالر سره نرخونه نه راکنټرولېږي بعضې وخت کې هلته موټرې زیات وخت ودرېږي مصارف پرې زیات راځي ځکه حتما هغه موټرې خو ټکس پرې راځي بل شی پرې راځي بل شی پرې راځي په هغې وجه په سالنګونو کې ودرېږي هغه وجه هغه ده اوس خبر نه شي انشاءالله ډېره زیاته مننه دغه دکانداري چې کې حتما د جالبو خاطرو سره انسان مخ کېږي جالبې کیسې راځي منځ ته داسې یو ذهن ته دې کومه خبر راځي چې تا ورته خپله هم خندلي یا د چا ته پیسې زیاتې ورکړي یا د چا نه زیاتې اخیستي داسې خو ډېر کېږي دا اوس هم 200 افغانۍ یو چا ته زیاتې ورکړې هغه اوس ایمانداره سړی بېرته ما ته راکړلې درې کړې بېرته هغې سل بېرته خیرات که ته حتما لازمي ډېره مننه ځوانه الله دې آباد او سلامت لره ژوندی اوسې ژوند او په کاروبار کې ته برکت غواړم وروستیو کې څه چې دې په زړه پاتې مهرباني بس خاص کوم خبر را سره نشته دی ډېره زیاته مننه درنو ملګرو تاسې د ځوان خبرې واورېدلې وایي چې کله چې هم ډالر ښکته شي او ریټونه په خپل ځای پاتې یوازینۍ وجه یې دا چې 2 میاشتې یو میاشت دغه موټرې په سالنګونو کې ولاړې وي همدغه وجه یې چې یو څه ورسره نرخونه په هماغه خپل ځای پاتې وي خو بیا هم نرخونه اوس یو څه راښکته شوي دي 60 افغانۍ یا 10 افغانۍ په هر یو جنس کې 60 افغانۍ یا 10 افغانۍ کیلو کې راښکته شوي دي راځئ مخکې ورځو جلال آباد هم درته ښیم او نرخونه هم درته شریکوم بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو لکه څرنګه چې درته معلومات دی روژې ته بیخي کم وخت پاتې دی او روژه کې بیا اچار چکني مربا او پنیر دا هغه څه وي چې د بسترخوان رنګ را جوړوي دغه ځوان بیا زموږ د بسترخوانونو هغه رنګ را جوړوي همدا سره غږیږو سلام سلام مو په خیر علي وعلیکم السلام سلام مو تاسو په خیر علي ډېره زیاته مننه وبخښئ نوم مبارک مو نوم مې ذبیح الله دی ذبیح الله تخلص وثیق ذبیح الله وثیق په معنا وثیق کننده خډیر خدای ماشاءالله تخلص دی خپل کنه بل چا نه خپل مې دی پلان نه تخلص خډیر خدای بیا ته مبارک خیر اوسې مننه څنګه دی اچار څنګه دی اچار خدي بس سیزن هم خدي او اوس وی د خرڅولو سری وخت د لاروجه لري د خو خدي بیا هم بازار ګرم دی په درې سره ورځې پاتې روزي د دومره لري خو بیا هم څنګه چې روزه کې خرڅيږي بیا سیدا سی بازار نه وي خدای سنوي لیکي یو خبره دا ډیره مشهوره و چې من اچار همیشه د ګاونډي هیوادونو راوړل بالکل او اوس وخت کې ګاونډي هیواد سره زمونږ راشه درشه بیخي پټه بدلېدلې ده زمونږ دولت داسې پرېکړه کړې ده چې دغه نه باید تجارتي مال دی خو نه راوړل کېږي اوس دا شان کوم ځای راځي اوس خو دا د سیده چې کور دی ودان وي زمونږ زیتون ډېر دي ماشاءالله او وچام لري افغانستان خپل وچام لري بس وچام جوړ کړی دي زیتون سره مکس کوي گازر خاصم افغانستان کې ماشاءالله زیاته دي
بس دغه درې واړه سره جوړوي یعنې مرچک ستا خبرو دا معلومیږي چې دا څه چې موږ وینو دا د افغانستان هر څه دا د تولید دی خپل افغانستان تولید دی ماشاءالله دا څه زه لږ وګورم اجازه ده څنګه دی خوند یې څنګه دی ودې خوړل که هر چا ویوړو بیا به وایي چې دغه اچار به خورو او فرق یې نه که نه د پاکستان اچار خو که د افغانستان انشاءالله فرق یې خاص فرق نشته دی خو دومره دی چې فقط دی کې لږ هم کم ذره کم دی او هغه لږ ذره هم زیات نور انشاءالله ذایقه هر څه ترکیب یې د هغې نه انشاءالله باندې دي هغه نه باندې او نرخونه یې څنګه نرخونه یې څه ښه دي نرخونه هم ښه دي مناسب دي تقریبا د کانال اچار خو ګران دی 2500 روپۍ پورې کیلو دی او دغه بعضې چې دغه وچ هم مثلا څوک لري یا څوک یې جوړوي یا ګازره دغه چې مکس کوي بیا دا ښه وي 200 پورې پیدا کېږي 200 افغانۍ فی 200 کیلو افغانۍ فی کیلو ډېره مننه کله مو دا سوچ نه دی کړی چې د دې بدیله لارو لټو مثلا د پاکستان نه دا شی راتلو د دې پر ځای د انډیا سره قرارداد وکړو د بنګلادیش سره وکړو د نیپال سره وکړو د بل هېواد سره وکړو دا به خراب نه شي یار استاد محترم دا پرېکړه که وشي دا خو به لا بهتره وي خو بیا هم که چیرې زمونږ په ملک کې دغه اچارو ته ترقي ورکړل شي په خپله جوړ کړو دا د ټول نه بهتره دی خو بیا هم نو که چېرته د عام کمبوتیت وي یا مثلا د ګازرو کمبوتیت وي فقط یوازې د عام کمبوتیت ګورو په افغانستان کې او ګازر نور هر څه سیستم دلته جوړ دی خو که چیرې بیا د عام دپاره هم کار وشي په افغانستان کې انشاءالله کال ته به زمونږ خپل تولیدات بې انتها زیات وي ډېره مننه بیا هم اوس هم شته دي خو نسبت څومره چې بازار کې اړتیا ده هغومره نشته دي او بل دا موږ چې کله کله وایو چې دا وطني اچار دی وطني اچار موږ ته کوم یو ډېر مشهوره دی خاص وطني اچار خو زموږ تاسې چې دی کابلی دی چې کوم دی؟ دغه اچار دی ښه مثلا د سرکې والا دا سرکې والا اچار سرکې والا دی اوري والا دی ښه اوري والا یې هغه مخکې یو دی ښه او د سرکه اوري بیا ښه وطني اچار ښه مشهور اچار او دی هغه کیلو په څو دی هغه کیلو بیا تقریبا 20 روپۍ تمامېږي 50 خرڅېږي صرف ویش فقط 20 روپۍ تمامېږي او خوندور هم دی ښه مزېدار اچار دی 250 افغانۍ دا تمامېږي چې د بل هېواد نه راځي او خپل هېواد نه چې کله خپل اچار جوړو وطني هغه په 20 افغانۍ 20 افغانۍ تمامېږي دا د وطن ګټه ده وطن ګټه ده او تا د خدای پاک ژوندی لري ډېره مننه پنیر څنګه دی پنیر پنیر هم ښه دی بس روزه را روانه دی خو بیا هم ښه دی ګزاره کوي ښه دی او پنیر خو زما ډېر خوښېږي بس ستا چې خوښېږي موږ د خدمت کیو الله دې ونازه. زموږ دکان ستا دکان دی ډېره زیاته مننه الله تعالی دې ونازه او کور دې ودان خوشحاله اوسې پروستي کې څه ویل لري مهرباني بس فقط دغه مې وینا ده چې خدای تعالی دې زموږ خپل ملک غني کړي امین د نورو ملکونو نه دې خدای پاک زموږ ملک مالدارم کی غنیم کی خدای دیو کې چې خپل تولید په خپل واخلو نور ملکونو ته صادر کو نو دا به غټه خبره وي ډېره مننه او دا ستاسې د ځوانانو پر مټ به کېږي بالکل کله چې غواړې یو هېواد ترقي وکړي دوه لارې یو به تعلیم کوو او بل به خپلو حاصلاتو ته او خپلو تولیداتو ته لومړیتوب ورکوو درنو ملګرو اچار کې هېڅ فرق نه وي هماغه اچار وي چې کوم اچار موږ ته په ډبو کې راتلل خدای د هغه په چشي کې جوړېدل او چېرته جوړېدل او څه رقم د جوړېدل موږ ته نه معلومیږي خو افغانستان کې بیا داسې یو نظام دی چې د هر څه څارنه کېږي دلته که ته کم کار کې نو اول به د هغه څارنه کېږي بیا به تا ته د کار جواز درکول کېږي نو زما هدف دا دی چې دا پاک هم دي صفا هم دي ارزان هم دي او د وطن ګټه هم ده که چېرته دغه اچارو کې زموږ افغان ورور 15 افغانۍ وګټي نو مستقیما بېرته ګټې افغانستان کې پاتې کېږي راسره پاتې شئ مخکې ورځو اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې که غواړئ چې له هېواده بهر خپلو دوستانو ملګرو ته او یا هم خپلوانو ته د اختر تحفې واستوئ او یا هم جامې واستوئ نو تر ټولو ښه ادرس یې ایکسپو یو پی ایس دی تاسې پر موږ باور وکړئ موږ به ستاسې اموال د نړۍ هر ګوټ ته پر ټاکلي وخت ورسوو په ایکسپو یو پی ایس کې زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې